د منظور پښتین داسې خبرې چې پاکستان یې ولړزولو دا چې څنګه او څه یې ویلي مطلب تر پایه راسره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ وروستیو کې خپله مبارزه تیزه کړې او پرله پسې لوی ناستې کوي او ګڼ خلک ورسره یو ځای کیږي چې له پی ټي ایم دغه بې ساري ملاتړ د پاکستان حکومت سخت وارخطا کړی. تېره ورځ خیبر کې د پی ټي ایم جلسه وه. پاکستاني ادارو پوره هڅه وکړه چې دغه جلسه خرابه کړي. ګڼو ځایونو کې لارې بندې کړې تر څو خلک ګډون پکې ونه کړای شي، خو خلکو په باران او خټو کې لسګونه کیلومتره پیاده مزلونه وکړل او ځانونه یې جلسې ته ورسول او پنجاب ته کلکه څپېړه ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین دې جلسې ته په خپلو خبرو کې وویل هر څوک چې د پښتنو پر وړاندې ظلم او نارواو ته ادامه ورکوي، پښتانه وژني، بندیانوي او ځوروي، دوی خلاف دي. هغه که طالب وي او یا د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI. هغه وویل پښتانه د پاکستان د سیاست او بلې هرې ډلې د شخصي موخو قرباني شوي، خو نور به د پښتنو پر وړاندې هیڅ ډول نارواو ته اجازه ورنه کړي او دغه لوی قوم نه پرېږدي چې وګړي د نورو د ګټو قربانیان شي. پښتین ویلي پاکستاني پوځ په تورخم کې د پښتنو په وړاندې لا هم خپلو ناروا کړنو ته ادامه ورکړې او دوی ته په هیڅ صورت دغه چاره د منلو وړ نه ده او پښتون ژغورنې غورځنګ د همدې لپاره راپورته شوی تر څو د دغو نارواو مخه ونیسي. هغه همداراز په لر او بر کې هدفي وژنو باندې اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې د پښتنو د وژلو تر شا د یوه دښمن لاس دی چې نور به یې په وړاندې چوپ پاتې نه شي. پښتین په خپلو خبرو کې کاناډا کې د بلوچستانو بشري حقونو فعالې کریمه بلوچ د وژنې په تړاو د هر اړخیزې او جدي پلټنو غوښتونکی شو او زیاته یې کړه چې بلوچستان او پښتانه د ورونو په شان د یو بل تر څنګ ولاړ دي. په هر حال تاسو د منظور احمد پښتین د دغه خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.